الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا وكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت د انسان تخلیق کړی دی، دنیا ته الله رب العزت را لېږلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله انسان شکر کوي نو الله رب العزت هغه ته په رزق کې وسعت ورکوي، الله ورته رزق فراخه کوي. او که چېرې کله انسان د الله رب العزت نافرمانی شروع کړي، کله د الله رب العزت کار سره شکریا ادا کوي، بیا هغه شکریا نه ده، هغه بیا هغه په زحمتونه، هغه تکلیفونه، هغه د مصیبتونو ځان نه شي. حدیث شریف کی راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې کله انسان یو عمل کوي، هغه عمل د لاسه په ده باندې وبال په دنیا کې هم راځي. نیمې نه سیوا پاکستان نن په سیلاب کې ډوب دی، تپوس ته وکړه لکه څنګه چل دی. یره جی د الله رب العزت د طرفه امتحان دی، امتحان خو دې ځای په ځای ته بانګونه وي. او چې کله انسان د دې خبرې سوچ کړی دی چې کله کاروباري لین دین دی، ما دې مسلمان ته چېرته تکلیف ورکړی، ته زړه مې ورته صفا کړی دی، معاملات مې سم کړي دي. مثلا تنور ولا یو تنور اچولی نه، په مقابله کې ورته بل تنور چې هم راغلی، یاره که ته خو ډېر ډالر یو ګټې ورېږه چې زه ورته هم واچوم. شوربو والا روزګار روان کړی، بل وطن په مقابله کې راشي ورګه چې زم سره دا واچو. یعنی دې حد پورې بنیادی. او بیا چې کله عذاب راشي او بیا د عذاب نه هم داسې یو کاروبار جوړ کو، بیا بانګونه پکې وو، په دې بانګونه پورې بیا خلاصېږو نه. نن سبا مسلمانی کا پاتې ده، صرف د خولې مسلمانی پاتې ده، د زړه مسلمانی چټ ختمه شوې ده. چا چې څومره هم وسرسي د هغې د سیوا موږ بله لاله و داسې راکړه چاړه پې راکړه. حدیث شریف کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي مسلمان خو هغه دی چې د هغه د ژبې نه، د لاس نه، د خولې نه بل ته تکلیف ونه رسي. مسلمان خو هغه دی چې په لاره باندې روانې د خلقو دپاره یو نمونه وي. مسلمان خو هغه دی چې خلقو ته ګوري، د خلقو دپاره د ژوند تیرولو یو طریقې کار وي، یو دغه رنګې خلقو ته ګوري. ځکه صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین به څه وایي، کونو مثلنا، زموږ په شان شه. نن به څوک وایي چې زموږ په شان شه، نن به څوک راپاسي به وایي چې زما په شان شه. هر یو سړی که خوږې پستې که نصیحت خبره کوي، نه د بل دپاره به کوي، او که د ځان دپاره کوي نو خیر د ځان دپاره هېڅ نه وي. دغه رنګې حدیث شریف کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي زما په امت به یو داسې دور راشي چې خوږې پستې خبرې به د بل دپاره کوي، او هغه نصیحتونه چې کوم بل دپاره کوي به خپله د مرۍ نه لاندې راکوزېږي.
چا سره هم کینې غټ فلسفي غټ مقرر غټ محدث غټ مفتی یو غټ یو لوی هستی به د ځان نه جوړه کړي او که د حقیقت نه تپوس وکړي نو سودم تشین دی بالکل پټکی کا کړ نه. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې نن سبا مسلمان غرقېږي تباکېږي ورځ تر ورځ روان دی انفرادي ژوند دی وګوري نو مکمل تباه او برباد دی لین دین یې وګوري تباه او برباد دی او که دغه رنګ یې چا تپوس وکړي چې یاره حضرت صاحب خو ډېر ښه سړی او جی بالکل ښه سړی دی کور کې وګورئ دوستانو عزیزانو حدیث شریف کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي تر هغه پوری انسان عمل قبلی کی نه تر سو پوری هغه انسان بل ته بنیت ای پزړه کی دا هغه انسان عمل تر هغه پوری قبلی کی نه تر سو پوری بل ته حسد وی بل ته کینه وی بل ته پړه کی یو نو یا ګټه ساتلی وی هغه انسان عمل ته قبلی بیا چې جای کی چې خپل امام سره خپل عالم سره خپل مدغه رنګي سربرا سره دغه رنګي چا پسې چې منځونه کوي هغه یو ځای ته تللی وم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د آل رسول بارک ډیر تاکید کړو یو لوی ماشوم او دغه رنګ سوال لسکاله بيځل لسکاله نو هغه ځای کې یو مزار یو د ماته مورته بچی دا ستاسو نیکو یا مشرانو په دغه کې راځي دې استاد یې خپکی کوي چې چرته خرب مړی یا به خخ کړي یا وسپې مړی یا به یعنی زما ستاب اولاد دي حدا پورې را رسیدلې دي چې د اولیاء او چې کم ځایونه دي هغه وته سپک کاری برګزیده خلک ورته سپک کاری او که څو تخکاری نزان و تخکاری چې ير څه ټول نه اوچت کړي نو خپل ځان او د خپل اولاد مداسي تربيت کړي په داسې لار روان کړي العیاذ بالله چې سبا ته بدای سره صرف د مسلمانانو نوم پاتې نور بخیر خیریت د مشر ادب او احترام نه پیژني کشر نه پیژني لوی نه پیژني آداب مجلس نه پیژني د لارې آداب نه پیژني چا سره لیک سلیک نه پیژني ناشته پاسې نه پیژني نه خپل پیژني نه خپل اولاد ته خودلې او هر سړی په دې باندې فخر کوي چې زما بچي خو ډېر اوچت عالم دی ډېر اوچت سبق وایي ډېر اعلی سکول کې سبق پیدا کړ په دې باندې اعلی ته نه دی او وختي حدیث بیان کړی نبی عليه السلام فرمایي چې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې د خولې او د بجې د خولې او د جبې نه بل انسان او د لاس نه بل انسان ته تکلیف نه نن سبا چې موږ په لاره باندې ځو نو سلام وکړو چې سلام نه پسې نه یو څو ورپسې وکړو دا مسلمان شو چا سره سلام کوو په خوله ورته خاندو پړه کې ورته کینه او بغض ساتو چا سره لین دین کوو په خوله ورته یو رنګ خبره کوو په شیشه ورپسې بل رنګ خبره چا سره معامله کوو په خوله یو رنګ او معامله ورپسې شاته بل رنګ چلو دا مسلمان شو دوستانو عزیزانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د داسې ژوند نه پناه وغوښته نن سبا چې کم سره روان موږ جړل دلته کې سواد باندې منیر باندې سیلاب راغی او دا یره چې یره جی ډېر تکلیف دی او دا دی هغه دی راشه اوس په پاکستان په پنجاب باندې راغی دریا راوی وګوره دغه رنګ بل جناب وګوره څو لکه کې اوسه کو په برښوي خلکو فصلونه یو شی بل شی ټول څه تباہ برباد یره جی ازمایش ولې دی چې کم یو حد پورې کم سړی ته ګوري نو ظالم شوی دی کم سړی ته ګوري نو ظالم شوی دی یو داسې سړی پکې نشته چې هغه چاته ظلم او بربریت بس کړي زه به خپل واقعیا بیان کوم اگر زه ریډینګ ولا راغلی او میټر نه ریډینګ تصویر اغستو اور دا یو ته ډېر ظالم انسان وی ولې استاد مې ګوره 168 یونټ ما پسې بلو اته ما پسې 240 راچوري دی یو خو دې نان پروټیکټډ دغه نو پاسلم او دویمه خبره دا چې ما ته وې دا شی سم کا چې کم تصویر دی اوسته د دې متعلق ریډینګ راولن ته الټا ما پسې نور دې راوست یره استاد یې وی دا ریکوري بسنګ کوو دا خلک چې غلاګانی کوي نو ما ورته چې هر کال تاسو په ایکسترا چارجز کې په زرګونو اربونو روپۍ باندې 15 ارب 16 ارب روپۍ سي ورته ریکوري کوي چرته د عوام ته واپس کړي دا د عوام حق ته واپس کړي دي
هر مولا مرانی ولې او دا وایي چې دا د عوام حق دی، دا عوام حق دی، اغلا مکو اغلا مکو اغلا مکو درکړې کمې ودا خبره چلی مې کمال څوک تاسو کی چې استاد جی کونډي واچو زه وتم چې بالکل اچو زه یې په به سره ایثار کړم، مې په به سما باندې یونټي ایکسټرا اچولې بالکل زه وتم چې جایز دا انسانیت شو چې چا سره سوره اختیارات راځي او د سوره هر سړی نن سبا د خپل اختیاراتو نه ناجایز فائدہ لري. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی په دنیا کې د ټولو نه غټ پهلوان د ټولو نه غټ طاقتور انسان هغه انسان دی چې باوجود د اختیار د هغه صحیح ورته د لاندې کس صحیح ورته هغه باندې اختیارات استعمال او ما تاسو چل کو هر یو کار کې زمونږ دا کار وی، هر یو ځای کې زمونږ دا کار وی چې زمونږ به داسې کارونه او داسې دغه چلو چې الله به مونږ راضا شي. الله مرګ په مدینه کې د نه غواړم او حرم شریف کې د نه غواړم او جنت البقیع کې د نه ځای غواړم او جنت الفردوس کې د نه اعلی مقام غواړم او کارونه مارونه د هاوان او د قارون او د نمرود غوندې کارونه خدای به چرته ولې نعوذ بالله خدای پاک الله زمونږ په کوټه کې اوسېږي یا زموږ د پلار په کوټه کې پاتې کیږي. دوستانو عزیزانو الله رب العزت سره ټوکې خندا بس کوي، دا الله رب العزت ذات سره ټوکې بس کوي. تاسو یو عمل خدای ته یو رنګ خوي او الله رب العزت فیصله بل رنګ را لېږي. ورکه دوکه کوي انسان سره به دوکه کوي، الله سره تاسو دوکه نشئ کولی. حدیث شریف کې راځي الله رب العزت د انسان په زړونو کې چې کوم خیالات لا نوی راغلي دا غینم خبردار دی. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انسان په الله پیدا کړی دی، کله یې خورې ریږي څوک ته پوس کولی شي نه. انسان دومره غټ باتور خان راغلی دی چې د الله رب العزت سره نعوذ بالله په موس کې، په عبادت کې، په روژت کې، په زکات کې، په اعتکاف کې، په معاملات کې، په لین دین کې ولې دوکې کوي. ما تا وایو یاره پلانکي سره ظلم کېږي، پلانکي سره ظلم کېږي، حالانکه انسان خپل ځان سره چې څونه د غټ ظلم کوي په دې بنیاد باندې د دوکې په بنیاد باندې تاسو سوچ هم نه راځي. الله رب العزت انسان ته موقع ورکړی دی خو دې موقع که د لاس نه لاړه هغه ورځ درس کې ویلي دي چې دی بیا ډېر فریاد رب ته وکړي چې پروردګار اوس مې واپس کړي، بیا به واپس کېدل نشته. انسان باندې عمر ډېر شي او اختتام ته عمر ورسي او دې په هغې کې دوکې دړاکې کڼکپۍ اني باني د ټول څیزونه پکې شامل او د الله رب العزت عبادت ته د دم لا ماتې ټوله شپه وګرځه، ټوله شپه به دې ګرځي، واک به کوي، ګرځي به لا سختوي به وایي او واک به کوي لکه څه چل دی روټۍ به او چې سهار ته وګورې د الله عبادت ته به لا ماتې نه به راځي. یاره جي بیماري ده او یاره دغه رنګې پاسېدی نه شو کمزوري نه دي پکار. که ته انې بانې کې نو چاته یې کې هغې احکم الحاکمین ذات ته د انې بانې ته څنګه کې که ته صدقه خیرات ورکې نو نن سبا هغه هم بریا کې ده، که لین دین کې نو هغه هم بریا کې ده چې یاره خلک راته ښه سړی ووایي. که چا سره منډه تړوې نو هغه هم ته ریا کې، که موس کې نو ځان نه د دومره غټ بزرګ جوړ کړی چې خلک راته وګوري چې اوه څونه خشوع وضو سره موس کوي، دا وګوره. دوستانو عزیزانو داسې نه دي کول پکار. د خپل ایمان د خپل ځای ورته آخرت سوچ وکړي. انسان خو به زه ټیک ته مړ شي او چې کله د سترګې دا دوکې د سترګې په ده پټې شي د قبر ته کته کوشي د ده پته ولګي چې څه وکړو. حدیث شریف کې راځي په انسان په خپل جسم باندې، په خپل دغه رنګې عهدې باندې، په خپل دولت باندې، په خپل وزارت باندې، په خپل دولت باندې، په هر څه باندې په دنیا کې فخر کوي. چې کله دې قبر ته کوشي نه په قبر کې په کفن کې جیب شته، نه په قبر کې په الماری شته. چې په دنیا کې چې کم دولت کم سیز د په دوکو دړاکو د اولاد دپاره او د خلکو دپاره په بانه باندې را جمع کړی دی، حلال حرام تمیز یې پکې نه کړی، هر قسم روکې روانې کړي دي. یو سیز بچي وته بابا ما خو درته نه ویلي چې د حرام یې راوړه. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. یو بل اخرنۍ درخواست او دغه مې ورته کولو، تېره جمعه مې د فلډ والا دپاره چنده منده کوله. زیاتره کسانو راته وایي استاد جي موږ صحیح ورته دغدار خلک یو، موږ ته
خانه ده ملاو را رواني جمعې ته وکړه ان شاء الله العزیز زموږ د دې جمعات هم ملګري روان دي او فیض ون هم روان دي 15 کسان موږ د وفد په صورت کې د کالونۍ نه وځو نو بیا دلته کې زموږ دوه کسان دي امین استاد څه شو یو امین استاد دی یو فاروق لا دی نو هغه سره سي وردا د فلټ متعلق چې کوم سیداب زدگان دی بنیر دا او غدي سیدان دي سیدان چې دی د پیر بابا اولاد دی هغه بدلوګه تند نه مړ شي خو چاته بونه وي د پیر بابا شاته یو لوی محله او امام پکې شپږ کاله تعلیمي تیر کړی ادوره لوی علاقه وا چې د فیضون ته وګوره هغه ټول طرفه تباہ برباد کړی دی ورته الله رب العزت ته سګران نه خبره مطلب او مقصد مې دا دی 13 پیرا نشم پلی لاري ګذري بند وي چې کم تللی دي هغه سره سورس سیوا او هغه تللی دي زما استادان او ملګری پکې مروب دي زه خو بخامه خازم ان شاء الله العزیز دریم تاریخ باندې سار وخت دویم تاریخ پورې ټول ملګرو ته خواسته چې خو مضبوط کنټریبیوشن پکې وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین